سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته جوړ روغ خوشحاله اوسئ. د سریلانکا پر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله وټاکله. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سریلانکا پر وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوال جام سوپر لیګ 3 ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نوملړ وټاکل شو. د محلویش له مخې به دغه سیالۍ د روانې نومبر میاشتې پر 25مه، 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالکلي نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. په دغه 13 کسیزه لوبډله کې کپتان حشمت الله شهیدي، مرستیال کپتان رحمت شاه زرمتی، ویکټ ساتونکی رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی ساحل، عظمت الله عمرزی، اکرام علي خیل، ګلبدین نایب، راشد خان، شاهد الله کمال، ضیاء الرحمن اکبر، فضل حق فاروقي، فرید ملک، یمین احمدزی، نور احمد لکنوال او مجیب رحمان شامل دي. زما په خیال په دغه ټول لیست کې 8 لوبغاړي ثابت دي چې لوبیږي. یوازې د 3 لوبغاړو ځایونه داسې دي چې تر لوبې مخکې به پرې باز کیږي او د ښه او ډېر ښه ترمنځ به یو ټاکل کیږي. د سریلانکا سره د افغانستان لپاره دغه لوبې ډېرې مهمې دي. په ګټلو سره افغانستان مستقیما د 2023 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کولی شي. د افغانستان کرکټ مینوال په فرید ملک، یمین احمدزی او ګلبدین نایب باندې زیاتې نیوکې کوي. فرید ملک دی چې په هر سیریز کې هم دته چانس ورکول کیږي. په لوبډاله کې په هر سیریز کې لوبیږي، په اسیا جام کې لوبیږي، په نړیوال جام کې په لوبډاله کې چانس دته ورکول کیږي. ځکه دی په کرکټ بورډ کې یوه کلکه واسطه لري چې دی بل لوبغاړي ته حق نه ورکوي یا چانس نه ورکوي چې ولوبیږي. بس په هر سیریز کې به دی لوبیږي. خو دلته کراس یمین احمدزی د ډیر وخت لوبغاړی دی، زوړ لوبغاړی دی. په دې لوبډاله کې دته چانس ورکول شوی دی. دلته په کار و چې نوین الحق ته چانس ورکول شوی وای، نجات مسعود ته چانس ورکول شوی وای، عبدالرحمن ته چانس ورکول شوی، عبدالرحمن عبدالرحمنزي ته چانس ورکول شوی وای، یا هم سلیم صافي ته په دې ځای کې چانس ورکول شوی وای چې هغه ټول ځوانان لوبغاړي دي او تر یمین احمدزي ښه ځلیدلي دي. ګلبدین نایب په تېر یو کال کې د ملي لوبډلې څخه ډېر لرې پاته شوی و چې بیا ډایرکټ ملي لوبډلې ته راوستل شو د نړیوال جام لپاره. په نړیوال جام کې 2 لوبې هم ترسره کړې چې کارکردګي یې داسې خاص نه وه سمه. باید د خپل ځای نور یو ځوان لوبغاړي ته پرېږدي او ځوان لوبغاړي په دغه ځای کې ولوبېږي چې هغه د افغانستان لپاره په راتلونکي کې یو څه وکړي. بس د ګلبدین نایب ته بیخي زیات لوبېدلی. نور دغه خپل ځای یو ځوان لوبغاړي ته پرېږده. ته نور حق نه لري چې په دغه لوبډله کې تر قیامته پورې ولوبېږي. همیشه خو به ته نه یې، یو بل ځوان لوبغاړي خو به هم راپورته کېږي، دغه حق هم جوړېږي. لکه څنګه چې فضل حق فاروقي ته چانس ورکول شو خپل ځان یې ثابت کړي، خپل ځان یې په ملي لوبډله کې پوخ کړي، د ځان لپاره یې ځای جوړ کړي. ښه لوبېږي، همیشه یې د افغانستان لپاره ښه لوبې ترسره کړي دي. نو ته هم که خپل ځای یو ځوان لوبغاړي ته وسپارې، هغه به هم په راتلونکي کې یو ځوان فضل حق فاروقي جوړ شي. دغه ټولې لوبې د سریلانکا هېواد د کینډي په پالیکلي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د افغانستان پر مهال ماپښین 1:30 پیلیږي. کرکټ بورډ یوه اونۍ وړاندې د دې سیالیو لپاره متحده عربي اماراتو ته 24 کسیزه لوبډله واستوله چې هلته له تمریناتي کیمپ وروسته د دې لوبې لپاره یوه لوبډله غوره کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک یې کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.